زمونږ د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت چې د اختلافات دومره حد ته رسیدلي دي کنه دومره حد ته رسیدلي دي چې ګوره سړی حیران شي ګوره په دې لږ وخت کې که زه تاسو ته د دې د اختلافات ووایم کنه دومره خطرناک ځای ته رسیدلي دي دا اختلافات لومبي اختلاف چې راغی نو هغه د کوم ځای نه راغی تاسو به کتلي چې اب 13 ورځې مخکې د مانسیرې غ اجتماع وه په هغې کې د مولانا طارق جمیل صاحب او د شورا والا چې کومونو په منځ کې څونه غټ اختلافات راغله اختلافات په هر ځای کې چلیږي که هغه هره شعبه د په هغې کې اختلافات چلیږي کوم ځای کې اختلافات دي اختلافات په هر ځای کې چلیږي خو دا چې کله سوشل میډیا ته روځي نو بیا ډېره غټه د بدنامۍ خبرې ده بیا ډېره غټ ګوره د بدنامۍ سبب جوړیږي نو هغه د مولانا طارق جمیل صاحب هغه مسله چې وه هغه هم سوشل میډیا ته راغله او هغه بزرګان چې کومو هغې کې هم یو عام بزرګ نیم چې و هغې هم بیا ویډیو جاري کړه د هغې په جواب کې نو د هغې نه څومره نقصان وشو دا د تبلیغ ته نقصان ورسېد چا په دا تبلیغ پسې بدرد چا په مولانا طارق جمیل پسې بدرد چا چې دی نو په هغه په شورا والا پسې بدرد په ټولو پسې بدرد وویلی شو دا صرف د دې بې احتیاطۍ د وجې نه چې دا سوشل میډیا ته دا مسله راووته که دوی په خپل منځ کې ناست وې نو مولانا طارق جمیل صاحب ناست وې دا شورا والا ناست وې نو دا مسله به داسې پټه پاتې شوې وه دا به بهر نه راوته دویم ګډ اختلاف چې مخې ته راغی هغه د جمعیت علماء اسلام راشد سمرو صاحب چې کله یو انټرویو ورکړه عمار یاسر لا نو هغه کې هغه نه د سپاه صحابه والا د هغې په جلسه کې به چېرته جنډې راوړې وې د هغه جنډو په باره کې د تپوس وکړو جنډو والا به هغه چېرته هلته منع کړي نو د هغې په باره کې هغه خبرې وکړې نو ډېرې زیاتې خبرې وکړې مخکې هم کړې وې نو په سوشل میډیا باندې وکړې نو د هغې نه څه جوړ شو د هغې نه دومره اختلاف جوړ شو چې هلته نه سپاه صحابه والا په جمعیت والا پسې ویډیوګانې جوړولې بیا جمعیت والا چې کوم دی د هغې دفاع کول د هغې جوابونه ورکول هغه مسله دومره خرابه شو دومره غلط ځای ته ورسېده دا صرف د دې سوشل میډیا د وجې نه چې د دې دی ته پته نه لګي چې دا مسله زه کوم ځای کې ګوره ستا له چا نه ګیله ده نو ته لاړ شه هغه پسې هغه سره کښېنه چې زما دا مسله ده نو ته چې په سوشل میډیا باندې وې نو په هغې باندې خو هر قسمه خلک دي هغې خو به بیا هر قسمه غوږونه دي هر قسمه ژبې دي هر قسمه سترګې دي هغې وله بیا هر قسمه رنګ هم ورکوي که نه نو د هغې نه هم ډېره غټه مسله جوړه شوه بل دریم اختلاف چې د علماء دیوبند په منځ کې و هغه د مفتي ندیم صاحب حفظه الله او مفتي غلام فرید صاحب حفظه الله د دې په منځ کې په یو بل پسې یو به یو پسې خبرې کولې بل په بل پسې خبرې کولې د دې په منځ کې دا مسله چې وه د مفتي منیر شاکر صاحب د مرګ نه پس شروع شوې وه چې مفتي غلام فرید صاحب په هغې کې یو رایه وه دلته کې د مفتي ندیم صاحب په هغې کې بله رایه وه د هغې د وجې نه دا مسله شروع شوه او دا مسله چې کومه وه دا ورو ورو هغه سنګینېده او یو بل پسې هر قسمه چې دی نو دی خبرې وکړې او هر قسمه یو تحکیم وي څوک ورته وایي دا مفتي نه دی څوک څه وایي هر قسمه خبرې یو بل پسې وکړې اخره کې خبره کوم ځای ته لاړه پرون بله ورځ لکه کله هغه خبره دې حد ته ورسېده چې هغه مفتي ندیم صاحب ورغلی دی بیټک ته نو هلته کې بیا دا دی چې وایي مفتي غلام فرید صاحب چې و نو هغه به چاته پسې وي غوسه شوی دی یا هر څه چل شوي کېدي شي دیم داسې څه خبرې کړي وایي هغه تمانچه روغکې ده په تمانچه باندې بورډ والې دی نو بیا هغه خبره ډېره زیاته روانه شوې ده بیا تاڼۍ ته خبره تلې ده بیا پتانه کې هلته کې هغې سره کسان هم د انټرویو والا د ټلویزیون والا موجودو بیا هغې پکې هم خپل گواهی چې کومه ده نو هغې هلته کې بیا ریکارډ کړې ده چې داسې چل شوی دی نو دا خبره کم ځای ته لاړه دا صرف د دې سوشل میډیا د وجې نه چې دی راځي په سوشل میډیا باندې او دا خبرې په سوشل میډیا باندې کوي د هغې دقه نتیجه راوځي که دی چېرې دا په خپل منځ کې حل کول او د دې حل کول کوشش یې کو نو دا مسله به دې حد ته نه رسېده خو دا دې حد ته ځکه ورسي چې ټوپکو تمانچو ته خبره ورسېده صرف د دې وجې ورسېده نو نن سبا دور کې دا صرف د دې سوشل میډیا د وجې نه صرف په علماء دیوبند کې دا درې غټ اختلافات دی وخت کې داسې چلیږي که نه چې دومره غټ اختلافات او نقصان یې دومره دی که نه چې انتهایی ډېر غټ نقصان یې شروع کړی دی ډېر زیات نقصان یې شروع کړی دی د دې نقصان ازاله چې کوم در ګورې دا ډېره مشکله ده ډېر غټ نقصان د دې نه شروع دی